وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د پاکستان نه پوښتنه کوي. دی وایي چې د خواجه سرا یا خنثی مشکل چې موږ ورته په پښتو کې نرښځی وایو، د نرښځي دپاره تبلیغ ته تلل روا دي که نه دي روا؟ نو محترم وروره، کله سړی ډیر وځورېږي، د موږ د علماو د لاسه تبلیغ نه نرښځیانو ته پاتې سو. نو الله دې د مسلمانانو په حال رحم وکړي. مونږ خپل علما باید ځان ملامت کو، دا ټول د مونږ د علماو د لاسه. محترم وروره، د مونږ حنفي کتابونو ته چې مونږ سر ور خلاص کو، نو اوله خبر دا ده وروره، د مونږ په حنفي کتابونو کې اشباح والنظائر د علامه ابن النجیم کې لیکي. اشباح والنظائر د علامه ابن النجیم کې و قاعده کدي، نو الته داسې وایي چې خنثی الخنثی کالانثی داسې ده. دا خنثی مشکل داسې ده لکه ښځه غوندې فی جمیع الاحکام، په ټولو حکمونو کې. یعنی خنثی مشکل حکمونه یې داسې دي لکه د ښځې غوندې حکمونه یې لري. نو ښځه سړی ته سره یو ځای تبلیغ ته تللی سي چې په یوه جومات کې ورسره اوسیږي. او ښځې دپاره دا جایز ده چې سړی ته تقریر کوي په جومات کې. ښځې دپاره دا جایز ده چې سړي ورته ناست وي، ویډیو ترنه کوي او دی یې چاپي کوي، دا شرعا جواز لري. نو سړی حیرانه سي چې آخر جماعت دعوه و تبلیغ چې د دې بنیاد څومره ښه په علمیت باندې کېښودل سوی ده. زه یو وخت کې د هند ته تللی وم، نظام الدین اولیا کې مې د علامه ابوالحسن علي الندوي رحمه الله یو کتاب پیدا کړ چې څنګه دعوت جماعت دعوه و تبلیغ پیدا سو. مولانا الیاس دوی څومره لوی تکلیفونه تیر کړي وو، څومره لوی علماو نن داسې خلکو ته تبلیغ رسېدلی ده. دا د تبلیغ مشرانو نه هم یوه ګیله ده چې دا علمیت دومره کمزوری سوی ده، د تبلیغ په دې جماعت کې دا هېڅوک دا غږ نه ورباندې کوي چې د مونږ د حنفي فقهاو قاعده ده چې خنثی مشکل داسې ده لکه ښځه غوندې په ټولو احکامو کې. نو چې ته ویډیو ترنه کوي هغه چاپي کوي او بیا خوشحاله مې چې غاټه ګیره دې نیولې وي، نو دا خو لکه ښځه داسې د هغې د ښځو حکم لري. په بعضې مسایلو کې چې استثنا دي هلته دا مسله نشته ده. دا یو وروره. بل دا ده چې سر دې پې باندې خریالی ده، هغه لکه ښځه داسې ده. د مونږ حنفي فقها وی ولا یکشف رأسه، سر به خنثی مشکل نه لوڅوي. التحقیق الباهر شرح د اشباح والنظائر د مونږ د احنافو یو مشهور عالم تیر سوی ده، علامه تاجی الحنفي الدمشقي، هبت الله التاجی الدمشقي الحنفي، هغه د خپل کتاب په شپږم جلد کې لیکي ولا یکشف رأسه، سر به نه لوڅوي. ده سر به نه لوڅوي. په ټولو احکامو کې داسې ده لکه ښځه غوندې، صرف یو څو مسلې ترنه مستثنا دي. پاتې سوله د سفر مسئله. سفر خنثی کولی سي که یې نسي کولی. نو د مونږ حنفي فقها همدغه اشباح والنظائر کې وی لا یسافر الخنثی ثلاثا الا بمحرم، سفر نسی کولی خنثی 3 ورځې مگر له محرم سره، الا بمحرم لاحتمال انه انثى وسفرها مدته حرام. دا حرام ده محترمه. علامه ابن العابدین الشامی په رد المحتار کې د خنثی په مبحث کې لیکي، په 10م جلد کې شامی لیکي د دور المختار متن دا ولا یسافر، سفر به نه کوي دا خنثی دا نرښځی بغیر محرمین، بغیر له محرم نه، وللاحتمال انه امرأه، ځکه احتمال لري چې دا د ښځه وي. شامی لاندې لیکي ای من الرجال، یعنی نرښځی له سړیو سره سفر نسی کولی ځکه احتمال دی ولري چې دا د ښځه وي. نو چې ښځه سوله چې یوه ښځه د ډېرو سړیو سره سفر کوي دا حرام ده، ناروا ده. او دا یوه هغه څه ورته وایي دا نرښځی چې خنثی مشکل ده، اگر چې مونږ خو فرق کوو، یو خنثی ده یو خنثی مشکل ده، خو اوس خو دغه پته نه لګیږي. ویکره مع امرأة، له ښځې سره که داسې و چې مثلا یو نرښځی و او یوه هغه ورسره وله څه ورته وایي ښځه ورسره وله، نو دا 2 دانې په سفر باندې لاړل، بیا هم دوی ته سفر ناروا ده. و ځکه احتمال لري چې دا بله دیم بله خو ښځه ده دا دیم ښځه سي،
نو چې ښځه سوله نو بې له محرمه سفر یې وکړه وذلک حرام دام حرام ده. شامی په رد المحتار په 10 جل کې 480 صفحه کې بحث کوي. نو محترمه دغه اسلام کې ناروا ده. هر هغه مسلمان رور چې جماعت دعوت تبلیغ پورې تړاو لري نو ودې لګي تبلیغ ته دی ولېږي، خو محرم خلک دی ورسره لاړ سي، داسې خلک دی ورسره لاړ سي چې هغه د دوی محرمین وي. چې محرم یې نه وي نو باید سفر ته یا تبلیغ ته چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لار او مسلک ده نو هغه بدنامیږي د دې سره. الله مو ښه لره، الله مو جوړ